د افغانانو لپاره د خطر زنګ د روسیې له لوري په افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبرداری. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار منشي نیکولا پاتروشیف په افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړی. نوموړي ویلي چې په افغانستان په بحراني وضعیت کې دی او که طالبان ورته مناسبه حل لاره ونه مومي دا بحران به د کورنۍ جګړې سبب شي. د روسیې مقام په وینا د اوسني وضعیت له دوام سره به په افغانستان کې د فقر د شدت ترڅنګ یوه نوې کورنۍ جګړه پیل شي چې پایلې به یې ډېرې ځپونکې او خطرناکې وي. د نوموړي دا خبرداری په داسې مهال دی چې تېره اونۍ روسیې په لومړي ځل افغانستان ته 3 الوتکې بشري مرستې واستولې. طالب چارواکو د روسیې مقام څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودلی. د دوی یو ویاند بلال کریمي رسنیو ته د بشري ناورین په اړه ویلي چې د مقابلې لپاره یې لازم تدابیر نیول شوي او اندېښنې به حل شي. کریمي نه ده روښانه کړې چې دا تدابیر یې څه دي او کله به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 24 میلیونو پورې خلک ډوډۍ نه لري او 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مرګ ته خورا نږدې شوي. د طالبانو له واکمنېدو سره 18 میلیونه وګړي وزګار شوي. دولتي دندو ته تلونکي کسان له څو میاشتو راهیسې بېمعاشه دندو ته ځي او دغه راز د خوراکي سون او نورو توکو بیې خورا لوړې شوي. د دې په خوا کې افغانستان د خوراکي او نورو توکو له کمښت سره هم مخامخ دی. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.